السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وختنی ویډیو لګه مختصر وا دا خیر الله فواد الف خان شیرپاون فاونډیشن زیشان دا څومره چې دا څومره چې ما سره تصویرانو باسي دا څومره چې کنه دا چې په ټیک ټاک باندې راتل دا ځان چې فیمس کولو د دود وجي په لارې شوی مې د دود وجي د خلکو په نظر کې راغلی ما پته نه چې د څومره روپو غپله کړې ده د څومره روپو د خلکو سره غپله کړې ده څومره هم ډېر زیات د خلکو نه پیسې وهي د خلکو سره ملګرتیا جوړوي د خلکو کمزورتیا ګوري او دا کمزورتیا نه باوجود بیا د خلکو نه پیسې کوي او زما په خیال چې اوس یو ظفر بھائی راغلی ظفر بھائی ځان ساته خیر الله نه تباہ و برباد بشي دا زه چې کوم حد ته راغم دی حد ته به راشي دا زه چې نن د خلکو په کنځلو کې شمارلی کېږم هم د ده د وجې شمارلی کېږم دا چې دا تبلیغ دا لاره زه خو د ده خوا ته تللی وم که نه ویل ما ته مشوره راکړه ما ته رایه راکړه چې څه چلو کم دا نن چې زما کور تباہ و برباد دی د دې سړي د وجې تباہ و برباد دی د خیر الله د وجې تباہ و برباد دی دا نن چې زما دا ژوند داسې دی دا د دې سړي د وجې دی دا نن چې تاسو ما ته کنځلې کوئ په حق او په څه چی کوئ دا ټول در د لاسه دا ټوټل د لاسه دا ټول میلاو دي دا ټول میلاو بغد گیم دی زه معافي غواړم زه بیا معافي غواړم چې ما د خپل د تبلیغ د ملګرو نه ومنلې ما د خپلو هغه د دین د ستورو نه ومنلې زه بس یوازې دوی خواته لاړم حالانکې پکار دی چې دعوت ته سړی ځي یا داسې خورغودانو کمینهګانو خلکو سره ملاقات ته سړی ځي نو ځان سره بل ملګری بوځي د تبلیغ نو زه بس د دې د وجې بېلارې شوم ها د ده پلار هم ماته راغلی خو د ده پلار ماته څه زړه کې اصلاح جوړه نه کا څه زما د دین جذبه یې جوړه نه کا هېڅ د دین جذبه یې جوړه نه کا ټول گیم دی تصویران یې وباسلي بیا په فیسبوک ورکړو چې شاسوار باندې موږ محنت کوو لګیا یو چټي محنت کوي لګیا یې کم محنت یې کړی دی په ما باندې چټي محنت یې کړی دی په ما باندې څه شي محنت یې کړی دی په ما باندې نو زما نه زیات تر دا خلک نه پېژني څوک زه ډېر ښه پېژنم بذات خود سره ښه پاتې شوی یم ښه مې خوړلې ده د هغې رزق مې خوړلی دی نو خو ستاسو رزق مې هم خوړلی دی ستاسو دا رزق حق را باندې ډېر دی دا ټول فراډ دی ټول دروغ دي دا ویډیو شیر کوي زر تر زر ورسوئ او وصال بھائی چې کوم دی هغه د څه په نوم یادېږي بادینګړ په نوم یادېږي څه په نوم یادېږي بھائی دا حقیقت دی دا هغې ټیک ویلي دا ټول فاونډیشن دروغ دي دا هسې کټیا پن دی دا چودیا پن دی دا غلط دي نن زه بیمار یم نن په ما سخته ده خدای قرآن که چا هم سات راکړی صرف یو څو ملګري I salute you چې زما سره هیلپ کړی مدد کړی دی الف خان شیرپاون ما سره په لږ وخت کې مدد کړی دی خو د هغې نه هر سړی ځان ځاني ځیجان خلکو نه خور مور یو دا خور غیم ځیشانه ستا ښځه غیم کنځلې کولې تا خلکو ته کنځلې کولې د هغې نه باوجود توبې نه باوجود تا بیا هم هغې ته کنځلې کولې سړي بچی ځان ته پېښور د حال نوم خبر زه خو د داسې د دې بهنچودانو د دغه نه نوم هر څه شو د دې خپل ځان زه زموار ساتم ما له پته زه زموار یم زه بیا هم معافي غواړم بھائی د دین لاره ښه لاره ده د تبلیغ لاره ښه لاره ده باقي نور ټینشن دي غمونه دي باقي نور ټول غمونه دي تبلیغ لاره ښه ده جهاد لاره ښه ده د تبلیغ لاره ښه ده نور ټول ټینشن دی زه د صاحبزاده جي صاحب ډېر زیات مننه کوم ډېر زیات شکریه ادا کوم هغې ما ته ډېر د دین او د تبلیغ او د ښېګړې لارې ما ته ښودنه ښولې ده خو دا نور چې کوم دي که نه دا خیر الله دی کاري دا فواد دی دا چې دا ویښته یې کله دې خوا اړولي او بھائی په دې دوکو باندې نور خلک مه دوکه کوئ نن زه سوال کوم تاسو ته نه دې خلکو ته پیسې ریږئ مه دې خلکو سره ملګرتیا جوړوئ دا واقعیت دنیا هسې چا پسې خبرې نه کوي دا ټول فراډ دی دا ټول دوکه ده بل ځان خیال ساتئ او د دې خلکو نه بچ اوسئ
دا ویډیو چې څومره شیر کوي شیر یې کوي څومره چې شیر کوي شیر یې کوي نن که زما په کور کې تضاد کېدو نن که زما په کور کې دا مسلې روانې دي دا څومره خبرې روانې دي دا ټول د خیر الله د وجې روانې دي دا ټول د فواد د وجې روانې دي دا ټول د کې ملګرتیا ده د ټولو د کې سپورټ دی الله رب العزت ته اسانتیا پیدا کړي الله رب العزت ته هغه وکړي چې د ټولو پکې خیري نن مې درته حق او سچ ویلې حق او سچ وایم طبیعت خراب دی ټیک نه ما سپته لګي کوم وخت انسان اخري کې دي شي او بیا هم درته وایم په دې خلکو باندې کله باور نه کوي دې خلکو سره ان بلاک کوي د فیسبوک نه دا یو ګندګي دا ناسور کینسر چې ولګي هغه ځای به کټ کې دا مخا کټ کې بس خپل خیال ساتي خوشاله اوسئ بریالي اوسئ د اکبر صاحب ډیره زیاته مننه د اکبر خان یو جهان مننه اصل جهان مننه الله دې خوشاله ساتي بریالي ساتي چې ما سره په وخت کې کومک کړي مرسته کړي دا خو به دا نور خلک چې کوم دی به الله درزا لپاره دا ټول بیکار خلک دي دا بیکار دی زه مسافر ته وایم څومره چې مسافر دي په سعودي عرب کې دي په دوبۍ کې دي په هر ځای کې دا ټول ټیک دي خدا چې کوم تاسو خلکو ته پیسې لګي دا ټول فراډ دی والله چې 5% نه ټول پرسنټ د دوی په جیب کې دي ټول پرسنټ په دوی په جیب کې دي الله مو خوشاله اوسئ دا خبره ظلم شیر کوي چې څوک بچوي چې هغه ته خورس یا غو بچی کړ ورور زم تبا کړي ما زم لوټ کړي ما برباد ما نو بس الله دې تاسو د بربادۍ نه بچي السلام علیکم